احمدزای قبیلې سره تعلق لرونکي درانه مشرونه ننګیالي ځوانونه او ورسره چې دلته ټیم د میش بنیسي ورنه دي ټول ته السلام علیکم. خبره دا ده چې زه ګوهر وزیر د بکخل قبیلې سره تعلق لاره او نیشنل پریس کلب باندې صدر غي خیبر نیوز نماینده یم. د مو سره د ملک اسماعیل خان بچای ملک مستلی خان او د تحصیل بکخل چې میر کې امیدوار و د عوامي نشان پارټي ولی الله خان او د میش سره زوون سفیر الله دغه ارغلی دلته ارغلی وی میش د بکخل توپاته وی چې تقریبا د شپږ میاشتې نه میش پنجاب ته تیرې دین کا ګیس پایپ لاین بند کړی دی چې کوم د شمالي وزیرستان ګیس تای په باندې آئینی قانوني رواجی اسلامی حق د میش توستای خو دغه ګیس پنجاب ته درېمي میش تقریبا د شپږ میاشتې نه دا بند کړی و. دلته د احمدزای قبیلې د بانی مختلف مشرون راغلل میش سره د یولي اظهار وکړ خو بله ورځ یې بیا بهر مذاکرات شری وي خو چار یې په شری کړه نو هغه تاسو د سوشل میډیا د لیارې پاته وي چې هغه میش بیا په باند کړ نو ویس دغه ګیس میش خالی زون د پورا نه غوړي تحصیل بکخل د پورا خالی نه غوړي په پېښور کې یو اس ام اس لاګي دا یو اډه دو بکخل کې چې کله اډه ولاګي نو دا ټول باندې ته دا ګیس ترمي میش د ټول باندې د پښتين قوم دغه اسلامي آئینی قومي حق ورته غوړي نو په دا سلسله کې میش نږدې ارغلی وي د مشرونه سره مولدل بیا دلته نای مناسب وي چې دلته یو نناوت یې دو جوړا دو نو میش ویل چې یاره دا خو لکه د دوی مسلمانې جوړا دو د دوی پښتنې د دوی وزیر د دوی ورنه په ماس کې جوړا دو په دا کې امید ته هغه اجر حاصل شي ځکه چې د دوی مسلمانې په میاس کې چې څوک هغه په جوړه کې کښینی هغه ته اجر حاصلېږي نو اول خو زه چې په د جوړه کې چا شکردار ادا کړی دی د خپل قوم د طرف نه د ګیس ته پوره چې کومه کمیټي دو د هغې د طرف نه مثال شکریا ادا کوم او خدای دا وکړو چې د په د علاقه کې نورې ښه داسې جوړې وکړو ځکه چې د میشتوس په میاس کې رکاوټینه د تراکې په میاس کې رکاوټینه د نور ښه ژوند په میاس کې رکاوټینه دغه غادي چې په کلي وطن کې لانجې وي او لانجې چې نه وي نو هر قسم ژوند شوي نو ویس د ګیس خبره کې میش د توسې نه مرسته غوړي د توسې نه بحیثیت د توسې د ټول قوم نه دلته چې څومره تحصیل ډمل کې استدین کې کسون دي میش د مشرونه سره رابطې کړې دي بیا ورسره کې هغه د پورا د اول په ورځ پلاس بجې باندې چړیاګر چې کوم ټاون دی په هغه کې د احمدزای قبیلې د تحصیل ډمل د مشرونه جرګه مرغوشتي دو پاکه میش د توسنه د شرکت خواست کی د میش سره د خپل علاقې د خپل قبیله مشرون درېمي نو میش د توسنه د هیله لري چې دغه ګیس په غشتل کې او توسه د میش سره مکمل ملاتړ کې ستای ځکه چې د میش توس حق تایدا ز خلی زون ته نه غوړم کیر چې کیمز کې کېدای هغه ته کېدای شي شل کوله بعد نشیرو خدا د میش توس کومي حق ته میش توس نه مخکې د اثر سره شوی دی مثال د ګورګورې ګیس پنجاب ته تلای دی د لکینا پنجاب ته درېمي د سوینا پنجاب ته راوندای او د سین نه پنجاب ته درېمي او د شمالي وزیرستان ګیس غ پنجاب ته راوندای نو میش دا وی چې میش خپل حق غوړي میش قانون په دایره کې خپل حق غوړي زیوتای د نر سره کېږي ځکه چې په کیر کې کلا د دوی ورنه زړباد سره درېمي هغه په دا وجه بندر درېمي چې یو کاس خپل بچی ته ششا یو سلاوي خپل کروله ته شاده وی کو وغه ورړه چې کیمی هغه کر حق خوروي هغه ته توجه نه ورکوي نو په دا بندر سی بیا وسل کامیش چې کیم آئین دی د پاکستان دلته دغه قومي په میاس کې هیڅ رشته نشته نه وینې رشته شته نه مینې رشته شته نه ژبې شته مو کسون دستور په سره وي ورته خط پړتي ګوخندي کامیش شلوار ورته لانګ دی داسې مختلف ارزي کې کلچر غو بدل دی جغرافیا بدل دو نو میش په آئین باندې سره تړلې دی آئین کې نه میش حق غوړي دا حق مشته اسلام هر کړای دی د پاکستان آئین هر کړای دی او د حق ته پورا اسلامی آئینی حق ته پورا د قومي حق ته پورا میش د تو سره خواست کی
مشته د توسې مرستې ضرورت ای نن په پښتین کوم بیا په خاص په میش باندې سخته ورې زرغلیدو توسې په مانس د کارګ حال د توسې مخکې دی کارګ حال هغه ته وزغه هغه زنه ځایونه کې مثال به انصافي ورته راشي نو توسې د میشتره اول په ورځو کا ژوند په لاس باندې شرکت کېستای او بس ډیره مننه بل چې کوم کا سوندي هغه نمیش دا خواست کې د سوشل میډیا ول ځوانونو اکثر هغه دا پوسټ